السلام علیکم دوستانو. احمد مسعود وایي د ازادۍ لپاره مبارزه نه پرېږدو. په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو قومندان احمد مسعود وایي د خدای ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي او کله به هم له دې مبارزې لاس نه اخلي. مسعود پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې کله هم د خدای ازادۍ او عدالت لپاره له مبارزې لاس نه اخلو. احمد مسعود وایي خلک خپلې پر ځای غوښتنې لپاره مبارزه کوي او دا غوښتنې به تر هغه پورې وي چې تر څو خپلو موخو ته ونه رسیږي. احمد مسعود ویلي که د پنجشیر مبارزه او که د هرات کې زموږ د خویندو چې د عدالت غوښتنې چیغه یې کړې ده، دا ښیي چې خلک له خپلو پر ځای غوښتنو لاس نه دی اخیستی او په دې مبارزه کې نه ستړي کیږي او له هر شان ګواښ څخه هم نه ډارېږي. وړمه ورځ په هرات کې لسګونه مېرمنې سړکونو ته راوتلې وې او ویل چې د تېرو 12 لسیزو لاسته راوړنې دې خوندي وي. پرون بیا په کابل کې ځینې مېرمنې راوتلې وې او ویل یې راتلونکي حکومت او پرېکړو ته دې د دوی حضور پام واړوي. له دې سره د مخکني ولسمشر لومړي مرستیال او د مقاومت جبهې یو قومندان امرالله صالح بیګا په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې په پنجشیر کې دی او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. دا هر څه داسې مهال دی چې د تېرو څو ورځو راهیسې د پنجشیر ولایت د نیولو پر سر د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه روانه ده. دواړې خواوې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو او د وړاندې تګ ادعا کوي.